درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ماشومانو د ستایلو، هڅولو او تشویقولو په اړه مې ښایسته ډېرې پوښتنې ترلاسه کړي دي. نو مناسبه مې وګڼله چې د مورولي او پلارولي له لړۍ څخه د باندې پر دغه موضوع یوه ځانګړې خپرونه چمتو کړم. یاده دې وي چې دا خپرونه پر سپارښتنو یعنې وکړئ مکړئ ولاړه ده او د کوم خاص عمر تر ماشومانو پورې ځانګړې نه ده. که غواړئ د اولادونو او د ماشومانو د روزنې په اړه سیستماتیک او منظم معلومات ترلاسه کړئ، د مورولي او پلارولي د لړۍ خپرونې تعقیب کړئ. ښایي میندو او پلرونو ته به اسانه وي چې د خپلو ماشومانو ناسمو او ناوړه کارونو ته پام وکړي او پر سمو او ښو یې ځان ناګاره او ګونډوله واچوي. د بیلګې په توګه کله چې دوه ماشومان په یوه خونه کې آرامه لوبیږي، غالمغال او له یو بل سره شخړې نه کوي، هیڅوک یې نه ستایي. چې څومره په مینه لوبیږي، په څومره مینه له یو بل سره لوبوزلې، لوبتوکي یا د لوبو سامانونه ویشي او په ګډه ترې کار اخلي. خو څو شېبې وروسته چې یو پر بل چنګاویږي، ترمنځ یې لانجې کیږي او غږ یې پورته کیږي، مور یا پلار په غوسه راځي، بړچیږي او ورته شور کوي. ډېر ځله مور و پلار ته د خپلو اولادونو ښه کارونه عادي ښکاري. خو که تېروتنه وکړي یا یې چلن او رویه ښه نه وي، ورته ډونګېږي او ټولې تېروتنې یې پر مخ ورموښي. په پایله کې ماشوم تر یو خروار نیوکو او انتقادونو لاندې بند پاتې کیږي. مګر که نیوکې او انتقادونه له یو څه ستاینو، صفتونو، هڅونو او تشویقونو سره یو ځای شي، ښې پایلې لرلی شي. ماشوم هر وخت په هره توګه او هره وسیله غواړي ځان ته د مور او پلار پام راواړوي، توجه یې ترلاسه کړي او د هغوی په زړه کې واوسي. که مور و پلار د ماشوم په منفي ټکیو او تېروتنو پسې ګرځي او هڅه کوي یوازې تېروتنې او بدۍ په نښه او وشمېري، ماشوم ټول زیار باسي د توجه د ترلاسنې هدف ته له همدې منفي لارو ځان ورسوي. که مور و پلار پر مثبتو او ښو ټکیو تمرکز کوي او په ناښو یا بدو ځان ناګاره اچوي، په مقابل کې ماشوم زده کوي چې د مور و پلار د توجه د ترلاسنې لپاره باید هغه کارونه لا ډیر کړي چې مور و پلار ته یې ښه ښکاري او پام ورته کوي. که د ماشوم پر ستایلو، هڅولو او تشویقولو روږدي نه یې، په لومړي سر کې به یو څه درته سخت کار وي، خو ورو ورو اسانه او عادي کیږي. ډېر ژر به متوجه شئ چې ستاینه، صفت او هڅونه څومره ژورې اغیزې لري چې ان کولی شي په ماشوم کې یو نوی خوی، رویه او چلن رامنځته کړي او یا پنځېدلی او رامنځته شوی بدلون تر یوه بریده خوندي وساتي. ځینې میندې او پلرونه ډارېږي چې هسې نه د ډېرو تشویقونو او ستاینو په پایله کې ماشومان پر ستاینو، هڅونو او تشویقونو روږدي شي. په هغو ماشومانو کې چې مور و پلار ورته ډېر پام نه کوي او ډېره مینه نه ورکوي او یا په افراطي توګه خپل ماشوم ته بې درېغه ډېر پام کوي. د ستاینې او صفت ناسمه بڼه دغه ډول روغتیا او تړلتیا رامنځته کوي. خو تجربو اثبات کړي چې د ټولنې ډیری ماشومان د یادو دوو حالتونو یعنې افراط او تفرید ترمنځ لویېږي. په نتیجه کې هماغه څه ناڅه صفت او ستاینه کولی شي حیرانوونکې ښې پایلې ولري. که مور و پلار یا هغوی چې د ماشومانو له روزنې سره سر و کار لري د ستایلو، هڅولو او تشویقولو پر مهال شپږ ټکي په پام کې ونیسي، ډېر ژر به ومني چې د ماشومانو د ښې روزنې لپاره دا لاره ډېره لنډه، اسانه او اغیزناکه ده. لومړی، د ماشوم د شخصیت پر ځای د هغه کار، چلن، رویه
او کړه وړه وستایئ. ډېر ځله میندې او پلرونه چې کله د خپلو اولادونو په اړه غږېږي او د هغوی د کړو وړو، خوی او چلند په اړه کیسې کوي، دومره ستړي او لار ورکي معلومیږي چې حتی د خپل ماشوم په کار کړن، چلند او رویه کې یو مثبت ټکی نشي موندلی. سرتنبه، ټمبل، ناغېړه، لټ، ځانغاړی، خودخواه، بدژبی، پوچخولی، سپین سترګی، بې حیا او داسې نور یې بولي. د دې پر ځای چې پر کوم ځانګړي کار او چلند یې ګوته کیږدي، پر ټول شخصیت یې برید کوي. دا یوه ناکاره، رنځوره او معیوبه کړۍ ده چې کوم پای نه لري. د چلند، رویې او یا کار کړن بدلول د شخصیت بدلولو په پرتله ډیر اسانه کار دی. که د ماشوم د چلند یا کړو وړو د بدلولو لپاره هڅه وشي، د بریالیدو چانس لوړ دی. ځکه نو پکار ده چې د ماشوم د شخصیت د ستایلو پر ځای د هغه کار، رویه او چلند وستایل شي. ماشوم ته مه وایئ چې ښه هلک یا ښه نجلۍ، ځکه دا جمله پر دې معنا ده چې هدف په ټولو وختونو کې ښه والی دی. څرګنده ده چې داسې یو څه امکان نه لري. هغه نشي کولای د شخصیت ستاینه له ترسره کړي کار سره وتړي او کوم ځانګړی احساس پیدا کړي چې په مثبته توګه د هغه کار یا چلند د پیاوړېدو کبل وګرځي. غوره دا ده چې پر ځای یې په څرګندو او واضحو ټکو هغه کار وستایئ چې تاسو ته وړ او ښه ښکاري. له پلاني سره خبرې دې ډېرې ښې وې، خوښې مې شوې. دا پاڼه دې بیخي ښه لیکلې ده. پلانۍ پوښتنه دې ښه ځواب کړه. دا لیک دې ښه ولوست. هغه یا دغه کار دې ډېر ښه ترسره کړ. دا ډول ستاینه که پرله پسې او تلوشي، په اغېزناکه توګه د ماشوم په کړو وړو، چلند او رویه کې ژور او پراخ بدلونونه راوستلی شي. دویم، ستایل کیدونکی کار یا چلند باید څرګند او مشخص وي. په ستایلو، هڅولو او تشویقولو کې هدف د ښو او وړ کارونو او چلندونو ډیرونه ده. نو پکار ده چې په هغه کارونو او کړو وړو ځانګړی ټینګار وشي چې تاسو ته د منلو وړ وي. څومره چې ستاینه ځانګړې او اختصاصي وي، ماشوم په هماغه کچ د خپل کار پر سموالي او ښه والي پوهیږي او د دې احتمال هم ډیریږي چې هغه کار بیا بیا وکړي. د بیلګې په توګه، یو ګهیځ وینئ چې ماشوم مو خپله بستره ټوله کړې ده او بیا د ویښتانو پر ږمنځولو بوخت دی. که ورته ووایئ آفرین زویه، شاباس زړګیه، هغه نه پوهیږي چې تاسو د ده په کوم کار خوشحاله شوي یئ، د بسترې ټولول او که د ویښتانو ږمنځول. نو ګټوره دا ده چې واضح ورته ووایئ دا چې ګهیځ د بستره ټوله کړې، ډېر دې خوشحاله کړم، مننه. که میندې او پلرونه د خپل ماشوم په کړو وړو کې د مثبتو ټکیو په موندلو کې ستونزه ولري، ښه به دا وي چې هره ورځ د خپل ماشوم د هغه کارونو لیست جوړ کړي چې د دوی له انده ښه او وړ وي. ځینې میندې او پلرونه ممکن شکایت وکړي چې د لیکلو لپاره هیڅ شی موندلای نشي، خو تجربې ښیي چې ډېر پلرونه او میندې د خپلو یادښتونو له کتلو څخه وروسته او د ستاینو اغېز ته په پام په ماشومانو کې راغلیو بدلونونو ته حیران پاتې شوي دي. په یاد ولرئ که پریکړه مو دا وي چې یادښتونه ولیکئ، د ورځې په پای کې یې خپلو ماشومانو ته هم وښایئ. د دې کار په کولو سره یو ښه فرصت پیدا کوئ چې د ورځنیو پیښو په اړه له یو بل سره وغږیږئ او په دې توګه به دواړه د ګرانښت، صمیمیت او یو پر بل د باور او ډاډ د یو بې دریغه ښه احساس خوند وڅکئ. دریم، هره پرمختیا وستایئ.
تل هڅه وکړئ چې د خپلو ماشومانو ښو کارونو او کړو وړو ته که څه هم ډیر جزئي او واړه وي پام او توجه وکړئ، ویې ستایئ او په دې توګه د ماشوم په ښه روزنه کې یو کوچنی ګام واخلئ. د بېلګې په توګه که مو خپل کوچني زوی یا لور ته ویلي وي چې له لوبو څخه وروسته خپل لوبتوکي سم، منظم او پر ښه توګه پر خپل ځای کیږدي او هغه هیڅکله دا کار نه کوي، خو یوه ورځ وینئ چې له 5 څیزونو څخه یې یو تاقچې ته وړی او پر خپل ځای یې ایښی دی، نور پر غولي پراته دي، ویې ستایئ او شاباسي ورکړئ. څه ښه کار دې وکړ چې موټرک دې په تاقچه کې کېښود، راځه چې دا نور په ګډه غونډ کړو. بل ځل د 2 لوبوزلو په راغونډولو یې وستایئ. همداسې ادامه ورکړئ. هره کوچنۍ پرمختیا وستایئ چې بالاخره ماشوم زده کړي چې له لوبېدلو څخه وروسته خپلې ټولې لوبوزلې پر خپل ځای کېږدي. تصور وکړئ ماشوم مو غواړي تل ورته پام وشي او چې د خبرو په منځ کې در ټوپ نه کړي، نه مو پرېږدي چې په ټلیفون کې خبرې وکړي. په ډیر درناوي ترې وغواړئ چې اجازه درکړي ټلیفون کې آرامه وغږیږئ. په لومړي ځل چې 10 ثانیې په تمه شو خبرې ودروئ او د دې کار له کبله ترې مننه وکړئ او مخکې له دې چې بیرته خبرې پیل کړئ ځواب یې ورکړئ. بل ځل لږ څه ډیر صبر وکړئ او بیا یې ځواب ورکړئ. په حقیقت کې د دې کار په کولو سره هغه ته صبر، زغم او انتظار ورزده کوئ. د ژر بدلون تمه مه لرئ. تاسو هم صبر او زغم ولرئ. هدف ستر او لاره ډیره اوږده ده. هر کوچنی بدلون ته ارزښت ورکړئ او لوی پرمختګ یې وګڼئ. کله چې ماشوم د یوه نوي څیز پر زده کړه بریالی شي، نور یې نو د خوندیتابه او تداوم لپاره هومره ډیر او پرله پسې ستاینې او هڅونې ته اړتیا نه وي. پر ځای باید کله ناکله وستایل شي. د بېلګې په توګه د زده کړي کار یا چلند له 5 یا 10 ځلو تکرار وروسته یو ځل ستاینه او هڅونه کفایت کوي، خو په بشپړه توګه باید هیڅکله پرې نه ښودل شي. 4 مناسبه او له اړتیا سره سمه ستاینه وکړئ. که غواړئ ښې پایلې ترلاسه کړئ، د ستاینې څرنګون د ماشوم له عمر او خوی سره همغږی کړئ. مثلا په غېږ کې نیول، ښکلول او له خوږو او مینه‌ناکو خبرو سره یو ځای مینه‌ناک حرکتونه، خنداګانې او د لاسونو پړکا او نور د کم عمره او کوچنیو ماشومانو لپاره اغېزناک دي، خو لویو ماشومانو ته مرموز، سري او پټ پیغامونه په زړه پورې وي. د هغوی خوښیږي چې په خصوصي ډول وهڅول شي. د بېلګې په توګه یو سترګک یا د لاس په یوه اشاره کولای شئ ویې پوهوئ چې کار مو یې خوښ شوی دی او پام ورته کوئ. وروسته بیا کولای شئ په اړه یې ورسره وغږیږئ. ډیری هغه ماشومان چې عمرونه یې لږ څه ډیر وي له ټوکو او خندنیو خبرو سره یو ځای ستاینې او صفتونه خوښوي. د دې جملې اوریدل چې څه یو تکړه لیکوال دلته دی په یوه 12 کلن ماشوم باندې د دې پر ځای چې ورته وویل شي عالي او ډیره ښکلې مقاله دې لیکلې خورا ژور اغېز ښندلی شي. د ماشوم روزنې د کارپوهانو په اند په دغه ډول حالاتو کې ښه دا ده چې د ستاینو په وړاندې د خپلو ماشومانو غبرګون وارزوئ چې وپوهیږي هدف ته رسېدلي یې او که نه. که ماشوم ستاینو ته پام نه کوي خو وروسته وینئ چې هماغه ښه کار تکراروي، پایله دا ده چې ستاینو اغېز کړی دی. په یاد ولرئ چې تکراري خبرې ستومانونکي دي. پرله پسې د یوې جملې یا د یوې خبرې تکرارول اغېز له لاسه ورکوي. نوښتونه وکړئ. ځینې وختونه کولی شئ د هغه تر بالښت لاندې یا یې د کتابونو په کڅوړه کې یو یادښت کېږدئ او له کوم ځانګړي کار څخه یې شکایت وکړئ، یا یې پرېږدئ چې په تصادفي توګه ستاسو هغه خبرې واوري چې د ده د کوم ناسم کار په اړه یې له چا سره په ډېر خفګان او خوابدۍ شریکوئ.
که غواړئ چې ستاینې مو لا ډېرې اغېزناکې شي، کولی شئ ډالۍ او جایزه ورسره یوځای کړئ. ماشوم ته ووایئ چې کوم کار یې خوشحاله شوي او بیا ورسره د یوې کوچنۍ ډالۍ ژمنه وکړئ. مګر د ډالۍ ورکړه ځانګړو وختونو ته پرېږدئ. که داسې ونه کړئ، امکان لري د ډالۍ پر اخیستلو روږدی شي. 5. په ستاینه او قدرونه کې ځنډ مه کوئ. ستاینه په تیره بیا په کم عمره او خورا کوچنیو ماشومانو کې هغه وخت اغیز لرلی شي چې ځنډ پکې ونه شي. مه پرېږدئ چې د هغه د ښه کار او ستاسو د غبرګون ترمنځ ډېر وخت تیر شي. که څه هم یو څه لوی شوي ماشومان کولی شي دغه مهالیزه فاصله درک کړي. معمولاً د ماشوم د کار او ستاسو د غبرګون ترمنځ فاصله هغه کار ته په یوې کوچنۍ نغوتې او اشارې سره ډکېدای شي. وروسته یې بیا د ښو کارونو په ورځني یادښت کې لیکلی شئ او کله چې دغه یادښت ورښیئ د ستاینې په توګه یو څه هرومرو ووایئ. مثلا ووایئ چې کله د وینم خور ته د کاغذ یا کتابچه ورکوي ډېر خوشحالېږم. البته ضروري او لازمي نه ده چې په یادښتونو کې بشپړ توضیحات ولیکئ. ورو ورو زده کوئ او عادي کیږئ چې یوازې په نومونو او نښو نښانو بسنه وکړئ. داسې نښې نښانې چې تاسو ته په خپله معنا ولري. 6. ستاینه له بې قید و شرط مینې سره یو ځای کړئ. په هغه حالاتو کې چې میندې او پلرونه یوازې د ستایلو پر مهال ماشوم ته توجه او پام کوي، ماشوم ورو ورو پر ستایل کېدلو روږدی کېږي. په نتیجه کې ښه کار د دې دپاره نه کوي چې ښه دی، بلکې هغه احساس او خوند ته د اړتیا له مخې کوي چې د مور و پلار د توجه او پام پر مهال یې ترلاسه کوي. که توجه او پام وي، ماشوم یو ډول او که نه وي بل ډول کړه وړه پیدا کوي. دا یوه ډېره خطرناکه ستونزه ده چې د هواري لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د یوه زده کړي کار لپاره په تدریجي توګه ستاینې کمې او کله ناکله شي. په عین وخت کې ماشوم ته وښول شي چې که فرضاً کوم وخت یې کارونو او کړنو ته پام نه کیږي، بیا هم ورته په درنه سترګه کتل کیږي او له هر ډول قید و شرط پرته ورسره مینه کیږي. هر وخت او په هر ډول حالاتو کې که کوم ښه کار یې کړی وي او که یې نه وي کړی، په غېږ کې نیول، خبرو ته یې غوږ نیول، پام ورته کول او په درنه سترګه ورته کتل ماشوم ته ډاډ ورکوي چې مهم او ارزښتناک دی. او مور و پلار په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له هر ډول قید و شرط پرته ورسره مینه کوي.